سوال دی که یو مسلمان په اوداسي کې یو وار لا اله الا الله محمد رسول الله وویل هغه ته به څو انعامونه ملاویږي؟ جواب دی دوستانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې فرمایي کوم شخص چې په اودس کې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي الله تعالی به ورته 12 انعامونه ورکړي. سبحان الله، په یو لا اله باندې 12 انعامونه. اول انعام له دنیا څخه به مسلمان ولاړ شي. دوهم د زکندن سختی به پرې اسانه شي. دریم قبر به یې روښانه شي. په پل صراط به د بجلۍ په شان تیر شي. پنځم په قیامت کې به د شهداو سره یو ځای عملنامه ورکړل شي. شپږم په جنت کې به شراب طهور ورکړل شي. وهم د میزان په تله کې به نیکي زیات شي. اتم نکیر و منکر به په ښه صورت کې دغه انسان ته راشي. نهم الله تعالی به دغه انسان بدن د جهنم په اور حرام کړي. لسم په جنت کې به تور سترګې حورې ته د بیبیانې شي. یولسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به یې نصیب شي. دولسم د الله تعالی دیدار به وکړي. سبحان الله، دومره یو مهربان رب لرو چې په محض یو آسان عمل دومره ډیر انعامونه راکوي. خو افسوس چې موږ بیا هم داسې ناشکره انسانان یو، د هغه رب ناشکري کوو کوم چې زموږ د جنت تلو ته ماضي بهانه لټوي. دوستانو په هر اوداسي کې به لا اله الا الله ضرور وایي. دوستانو ویډیو در سره شیر کړئ، تر نورو مسلمانانو پورې رسول یې ستاسو ذمه واري ده.